د قوشتېپې کانال د دوهم فاز او 70% پرمختګ د ځان بسیاینې په لور یو ګام. افغانستان چې د منځنۍ اسیا په زړه کې موقعیت لري یوه تاریخي او لرغونې خاوره ده. تل له ډیرو ننګونو او فرصتونو سره مخ وه. په نننۍ زمانه کې پرمختګ او توسعه د دې خاورې د خلکو د ښه راتلونکي د جوړولو لپاره د دوو مهمو عناصرو په توګه ډیر مهم بلل کیږي. د قوشتېپې کانال په څیر لویې زیربنايي پروژې نه یوازې د بدلون او پرمختګ سمبول دی، بلکې د هیواد د خلکو او چارواکو د ځان بسیاینې او اقتصادي خپلواکۍ ترلاسه کولو هوډ هم ښیي. په دې توګه افغانستان د روښانه راتلونکي په لور ګامونه پورته کوي. د ملي پراختیا شرکت چارواکو اعلان وکړ چې د قوشتېپې کانال د دوهم پړاو یا دوهم فاز د جوړولو پروسه په منظم او چټکۍ سره روانه ده. د راپورونو له مخې اوس مهال د دې پروژې پرمختګ شاوخوا 70% ته رسېدلی او د بشپړېدو هیله ورځ په ورځ زیاتېږي. دا کانال چې د هیواد یو له لویو زیربنايي پروژو څخه دی، د ډیری اقتصادي کارپوهانو لپاره په ځانګړې توګه د کرنې په سکتور کې یو اوږدمهاله ارمان ګڼل کیږي، ځکه چې د دې پروژې بشپړېدل به نه یوازې د هیواد د اوبو زیربنا پیاوړې کړي، بلکې افغانستان ته به اجازه ورکړي چې په کرنیز سکتور کې په ځان بسیاسي او په وارداتي کرنیزو محصولاتو تکیه کمه کړي. دا پرمختګونه د خلکو د ژوند د ښه والي او د هیواد د کورني تولید په زیاتولو کې مهم رول لوبولی شي. په ورته وخت کې د دې پروژې لپاره د افغانستان د اسلامي امارت صنعتکارانو او سوداګرو ملاتړ ته هم د پام وړ دی. دوی باور لري چې د دې پروژې بشپړېدل به نه یوازې د کرنې سکتور په پیاوړتیا کې بلکې د اړوندو صنعتونو په پراختیا کې هم مثبت اغیز ولري. د ډیرو افغانانو لپاره دا پروژه د ځان بسیاینې او اقتصادي خپلواکۍ سمبول دی. د ملي پراختیا شرکت چارواکو دا هم ټینګار کړی چې د قوشتېپې کانال د دوهم پړاو د کیندلو سربیره نورې مهمې پروژې لکه د پلونو بشپړول او د مزار شریف حیرتان د اورګاډي کرښې هم روانې دي. دا پروژې د کانال د دوهم پړاو سره په ورته وخت کې پرمختګ کوي او تمه کیږي چې په نږدې راتلونکي کې به عملي شي. دا پروژې په پای کې د افغانستان د نړیوال ترانسپورت په اسانتیا کې مرسته کولی شي او د هیواد اقتصادي وده ګړندۍ کولی شي. د دې پرمختګونو په پام کې نیولو سره داسې ښکاري چې د کرنې، صنعت او ترانسپورت په برخو کې د افغانستان لپاره روښانه راتلونکی شته. دا پروژې د افغان حکومت او خلکو هوډ څرګندوي چې یو ځان بسیا او خپلواک هیواد جوړ کړي چې د پرمختګ نوي سرحدونه ووهي. د قوشتېپې کانال د دوهم پړاو او نورو مهمو زیربناو په څیر پروژو په بشپړېدو سره افغانستان به نه یوازې خپل کرنه او صنعت ته وده ورکړي، بلکې د یو خپلواک او ځان بسیا هیواد د جوړولو په لور به ستر ګامونه پورته کړي. د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا سربیره دا پروژې به خلکو ته نوې هیلې او هڅونه ورکړي او د راتلونکو نسلونو لپاره به د ښه او روښانه راتلونکي په جوړولو کې مرسته وکړي. افغانستان نن ورځ داسې راتلونکی جوړوي چې د هیواد کورني سرچینې په غوره توګه وکارول سي او خلک به په رښتیا سره د دې پرمختګونو له ثمراتو څخه ګټه پورته کړي.